Bismillahirrahmanirrahim. راځو نن په اډوب فوټوشاپ CC شپږ کې ټولز نه موږ تاسو شروع کوو. په ټولز کې ما سره اول موف ټولز دی چې موف خپله حرکت ته وایي. دې ټولز ته به انشاءالله په دویم درس کې راځو، ځکه چې دا موف ستاسو که زه تشریح کړم نو دلته مجبور یم چې یو نور ټولز ورسره استعمال کړم. په دې نه مخکې اول تاسو ته د مارکیو ټولز یا الپټیکل مارکیو ټولز چې امې شارټکټ دی چې دا ټول د سلیکشن لپاره استعمالیږي. دې نه اول موږ تاسو شروع کړو. سلیکشن خپله وایي انتخابولو ته. مثال فایل اوپن ته راځم، یو پکچر دلته مې راوست اوپن مې کړ. که زه یو بل پکچر اوس راولم اوپن ته راشم او دې نه هم بل یو ایمیج یا یو پکچر انزرټ کوم. مثال په طور بیک ځم، راځم دلته فلاورز ته راځم، دغه یو ایمیج اخلم. مثال دا ایمیج مې واخیست، دا په بل فارمیټ کې وي. دا ایمیج مې واخیست او راغلی. اوس سلیکشن ویل چې انتخابولو ته. اوس که تاسو غواړئ چې د عکس کې یو ځای انتخاب کړئ، چارزولي سلیکشن وکړئ، نو دلته کړی شئ ریکټنګولر مارکیو ټولز دا چارزولي سلیکشن کوي. الپټیکل مارکیو ټولز د قورې په شکل، دایرې په شکل دا سلیکشن کوي. لکه ریکټنګولر سلیکشن مې واخیست، دا ځای مې انتخاب کړی، نو ګوره څلورزولي به څه کېږي انتخابېږي. اوس که زه غواړم چې دا کوم ځای مې انتخاب کړو، دې ته ویل کېږي لییر. اوس دا زه غواړم دلته یې راولم، نو زه مجبور یم کوم ټولز نه کار والم؟ موف ټولز. یعنې د موف ټولز یو وظیفه دا ده چې انتخاب شوی ځای یو ځای نه بل ځای ته وړي. ګوره انتخاب دې زما مې انتخاب کړ، راوړم دلته موف مې کړو او که نه ګوره دلته هم پاتې شو. دلته اوس دلته چې دا راغلو دلته څه ویل کېږي؟ لییر. دا دې څه نوم دی؟ اوس دې نوم شو لییر. نو دا ګوره د سلیکشن ټولز تاسو ولیدلو ریکټنګولر سلیکشن چې دا څلورزولي انتخابونه کوي. او بل موږ سره چې دی الپټیکل مارکیو ټولز دا د دایرې په شکل کې. اوس دا د انتخابولو نه وباسئ، ډي سلیکشن به وکړي، بیا به سلیکټ ته او سلیکټ کې ورته ووایه ډي سلیکټ، کنټرول ډي سلیکټ شارټکټ دی. اوس ګوره الپټیکل مارکیو ټولز انتخاب دی. که زه دلته انتخابولو کړم نو ګورئ چارزولي شکل کې انتخابولو شو او که نه. که دا دې خواته راوړم ګوره دا چارزولي دی. دا د دواړو ټولز د مارکیو ټولز کې دا دواړو اپشنونو وظیفه ده. اوس دلته موږ راځو دې پراپرټیز ته. ګوره هر ټول ځان سره پراپرټي لري چې ځینې اپشنونه لکه د هر ټول بل ټول سره سیم، ځینې پکې اضافه وي. اوس دا ټولز چې دی دا د ریکټنګولر مارکیو ټول دی او الپټیکل مارکیو ټولز هم همدا پراپرټي لري، څه فرق یې نشته. ګوره راځم د دې پراپرټي نه زه تاسو ته شروع کوم. اول ګوره دلته لیکل شوي دي فرش دلته نیو سلیکشن، یعنې تاسو غواړئ دا د هم سلیکټ کړئ، دا نه انتخاب او بل سلیکشن که ګوره نیو سلیکشن به کېږي. یعنې یو ځای انتخاب کړی که بل ځای انتخابوئ او زور سلیکشن به د منځه ځي، ځکه دلته نیو سلیکشن انتخاب دی. ګوره دا د انتخاب کړو، دا ځای د خوښ دا انتخاب کړو، ګوره مخکینی به د منځه ځي او نوی سلیکشن به ترسره کېږي. که بیا زه دلته راشم بل پراپرټیز کې ورسره چې دی لیکلي دي ایډ سلیکشن. ایډ سلیکشن دا معنی دا ځای تاسو انتخاب کړو، که چلو لاندې خوا نه لږ نور هم ورسره انتخاب همدې سلیکشن سره نور سلیکشن اضافه کړئ. ایډ سلیکشن باندې کلیک کړه، کوم ځای ورسره اضافه کړئ؟ مثال ورته یم دا ځای، نو ګوره اب ورسره هم څه شي اضافه شي، یا دا ځای ورسره اضافه کړه. ګوره ایډ سلیکشن یعنې سلیکشن کې به اضافه والی راشي. کنټرول ډي سلیکټ. بل ګوره لیکل شوی ده سبسټریکټ فرام سلیکشن. سبسټریکټ څه معنی؟ منفي کول. لکه دلته سبسټریکټ پرې کلیک کړو، دا دلته انتخاب کړه، ته ما ډېر ځای انتخاب کړی، لږ کم کړه، نو سبسټریکټ باندې کلیک کړه، څومره ځای ته یې کم دغه اړخ ته یې کم کړه سبسټریکټ سلیکشن. دې نه دا اړخ کم کړئ سبسټریکټ، دې نه دا اړخ کم کړه سبسټریکټ، داسې چې ختم کړه. ګوره
substrate selection substrate کولو لپاره څه کېږي استعمالیږي. اوس ګوره بل سلیکشن چې موږ سره دی انټراکټډ سویچ سلیکشن دی. د دې څه معنا دا سلیکشن تاسو وکړئ دې کې دننه ته بل سلیکشن جوړی نو دا دننه دې کې بل سلیکشن ته څه کولی شي جوړولی شي. خبره دا ده منځنی سلیکشن به پاتې کېږي او رقمونو ته به نور څه کېږي له منځه راځي. نو دا سلیکشن دی چې څنګه سلیکشن ترتیب پراپرټي ده دا مې هم ویل. او که زه دلته راشم الکټریکل مارکینګ ټولز ته وګورئ دې سره هم همدا څلور اپشنونه شته دي. دلته ټیک څه پوښتنه شته؟ ښه ډېر ښه. واپس راځم دا انتخابونه ښه دلته ګورئ دې دواړو فرق دی تاسو ته. او دې نه پس چې دا کوم اپشن دی فیډر د دې مثال ته دلته موږ سره شته. فیډر هموار سموتنس ته وایي. لکه دا عکس وګوره دلته وګورئ فرق د دې وګورئ یعنې دا عکس داسې ښکاري چې د بل ځای نه دا لیر راوړل شوی دلته کېښودل شوی او د دې وګورئ رقمونه څومره ښایسته سموت دي هوار دي داسې نه ښکاري چې دا تصویر بل ځای نه راغلی. دلته موږ فیډر استعمال کوو. لکه ګورئ مثال زه تاسو درکومه راځم دلته سره دې ایکس ایمج ته راغلم دا ټولز مې وغوښته فیډر مې صفر کړو ښه ورته متوجه او کوم سلیکشن دی الکټریکل سلیکشن دا مې انتخاب کړو دا مخ مثال دا ځي او موف ټولز مې واغوښته دا مې دلته څه کړو موف کړو دلته مې کېښود. اوس وګورئ دا عکس داسې ښکاري چې دا د بل ځای نه راغلی دی ځکه ښه صفا ښکاري که نه څه سموتنس هوارنس دا شی نه لري. اوس که زه دلته راشم دا هم کنټرول بي د سلیکشن نه مخکې دلته زه فیډر ورکوم فیډر هموار کوم دا رقمونه څومره هموار وشي دا ته ډېر شي. اوس که زه دلته ګورئ سلیکشن وکړم او دیز نه دا موف کړم نو تاسو ته ګورئ فرق پته لګي که نه دا څومره ښایسته سموت راغلی ګوره داسې ښکاري نه چې دا د بل عکس نه راوړل شوی وي دومره فرق یې سره نه کېږي. ښه ورته وګورئ ښه ورته که متوجه شي دا رقمونه ګورئ څومره ښایسته هوار راغلی پام دی. نو د فیډر دا وظیفه ده چې رقمونه ورسره راځي سموت به راځي هموار به راځي او د دې ته وګورئ فیډر نشته دې وګورئ دا چې څومره غټ کړم نو بیا هم دومره ښایسته نه ښکاري. ښه ځینې خلک بیا پوښتنه کوي دا لږ کلیرلی شي دا یو نه واله دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه دا یې دې هډینګونه دي د دې برایټنس داسې کمولی زیاتولی شي یو دوه درې څلور پنځه دغسې وهئ صرف دا نمبر بټن یې وهئ چې څومره ستاسو څنګه پکار نو هماغسې به برایټنس نه کېږي کمیږي زیاتېږي. ګوره د اپشن د لارې نه کېږي صرف مې دلته وکړه مثال درکړو واپس دا څه کوم ډیلیټ کوم. دلته راشو مونږه د فیډر نه پس وګورئ بل اپشن انټیالیس دی. انټیالیس څه معنا د دې ته هم ښه متوجه مثال په توره دلته راځو ایمج کې دا زما انتخاب کړو دا انټیالیس ته اوس چک لګولی دی ښه که ورته متوجه شئ انټیالیس ته ټیک مارک یو انتخاب انټیالیس الکټریکل ټول سره کار کوي انټیالیس ته چک شته ګورئ دا زما انتخاب کړو دا که زه موف کوم دی بل عکس ته ښه یو منټ دا فیډر به دې نه صفر کړم چې مثال تاسو ښه واضح شي. انټیالیس ته ټیک مارک شته دا عکس مې موف کړو دیز نه دلته سوري ګورئ ښه اوس د انټیالیس ډک ته وګورئ ټیک مارک ورته شته زه دا عکس لږ زوم کومه کنټرول جمع دا عکس مې وګورئ ګور دا رقمونه کټ کټ دي که نه نو که ته غواړې چې دا داسې سموت هموار راشي نو بیا به تاسو څه وکړئ انټیالیس نه به ټیک مارک ایسته کړئ دلته ګورئ راځم انټیالیس نه ټیک مارک کنټرول دي سره دې نه ټیک مارک ایسته کوم انتخاب یې کړم او دا دې نه څه کوم موف کوم اوس وګورئ که زه دا زوم کوم ګورئ اوس کټ دي که نه ټیک مارک چې هوار به راځي څومره داسې کټ کټ سټایل کې دي هارې شکل کې او که هغه ته چې کړي بیا به داسې سموت شکل کې راځي. ښه واپس راځم د انټیالیس نه پس چې دا سټایل دی نارمل سټایل دی که نه نارمل دا معنا
که زه دلته هر څومره انتخابول کوم ګوره زموږ په خپله خوښه دی کسټم دی نارمل دی که نه هر ځای چې ته انتخابوې څه مشکل نشته نارمل دی او که ته غواړې چې نه یو زاویه چې کله ته کلیک کړي یو اندازه انتخاب دي شي یو ځای د انتخاب شي لکه زه غواړم چې زه کلیک کړم خپله اندازه دې راته انتخاب شي نو د څو په څو وي اوس که فکس روټیټ باندې کلیک کړي فکس ریشو نو هایټ او ویټ ورته انتخاب کړه لکه زه ورته وایم چېرې لس هایټ دې څومره فرق شو دلته وګوره چې څنګه کلیک کړم دا انتخابول چې زه کوم دا به همدا اندازه کېږي لس په شلو کې ځکه دا فکس سایز تا ورته انتخاب کړه که نه دونه به نه زیات کېږي نه زیات به نه کېږي خو کم به کېږي او کلی شي دلته فکس سایز انتخاب کړئ چې نه دومره یعنې زه ورته وایم چې لس پر شلو دا بس فکس سایز شو ګوره وساتئ فکس سایز کلیک کوه فکس سایز لږ زیاتون اندازه هایټ نه وي ویټ نه وي او هایټ دی فکس سایز یو اندازه تاسو خپل ورته ټاکلې هماغه اندازه به څه کېږي انتخابول به کېږي ها سایډ ماسک ته راځي دا د ماسک دی ماسک ورکولی شئ ګورئ ټرانسپرنسي څومره غواړئ سموتنس څومره غواړئ داسې ایډیټ پکې خپله کولی شئ چې څنګه اوکې کړئ ګورئ داسې په دې شکل ایډیټ عکس کې تاسو کولی شئ واپس انډو ها دې کې څه پوښتنه خو نشته انشاءالله راځو سنګل رو مالټي ټول سنګل رو په دغه سنګل رو انتخابول کې ګوره داسې دلته راځم انتخاب د دې کاپي والا په دې شکل سنګل رو شکل کې انتخاب یو ځای کول غواړئ سنګل رو لکه د دې مثال به ستاسو څه درکړم دغه ځای دلته یو ډیزاین جوړوم راځو دغه ځینه پاسورډ ادرس کارته دلته راځو دلته ګوره زه سنګل رو اخلم صحیح شو په دا انتخاب کړئ نو فوز د دې په ذریعه دا داسې انتخاب او دا دې زموږ ته نو که ګوره ما سنګل رو شکل کې دا تاسو ته څه شو انتخاب شو یو رو جوړه کړم کنټرول ډي سلیکشن او سنګل کالم شکل کې مثال ته زه راځم کالم موږ ټول واخلئ لږ دا زه سپاریټ کړم په دې شکل کې کالم شکل کې جدا شو دا هم سلیکشن د دومره استعمال نه لري قاعدې هم هماغه پراپرټیز هماغه شکل کې دی او د دې هم دی اوس راځو موف ټولز ته اوس په موف ټولز به خپله ستاسو سر خلاص شي موف څه معنا حرکت ورکول یعنې یو ځای چې د انتخاب کړو د یو ځینې بل ځای ته چوړئ نو کوم ټولز نه وکاروئ موف ټولز نه لکه دا عکس مې انتخاب کړم ته راځم یو بل عکس زه راوړم مثال په توره نو دا عکس مې راوړلی راځم دلته الکټریکل مارکینګ ټولز دې عکس کې ګوره ما الکټریکل مارکینګ ټولز په زړه سلیکشن څلور ځینې کړو اوس موف ټولز والا یعنې د موف ټولز څه وظیفه یو لیر یو ځینه وړي بل ځای کوي دلته یې څه کولی شي انتخابولی شي موف ټولز یو دا وظیفه ریسایزینګ کوي سایز کم که زیات کوي دا د موف ټولز کار شو روټیټ کوي عکس روټیټ کا ډبل کلیک کا دا یې په دې شکل روټیټ کوي روټیټ کېږي هم دغسې روټیټ کولی شي دا ټول کارونه موږ د څه نه کوو په موف ټولز نه کوو یعنې د موف ټولز په ذریعه یو اندازه موږ څه کولی شو انتخابولی شو اوس دلته وګورئ لیر دا لیر صرف انتخابوي که زه دا ګروپ کوم مثال ګروپ څنګه راځم دلته انتخابومه ده کنټرول سی کنټرول وي او بله کاپي هم شوه صحیح شو کنټرول سی کنټرول وي او بله کاپي هم شوه اوس زه غواړم چې د ټول لیرونه یو ګروپ جوړ کړم ګروپ شکل کې شي نو څنګه به کوو کنټرول باندې ګوته کې دا انتخاب کړئ او دا یو منټ دا شفت سره شفت باندې سوري درې واړه به انتخاب کړئ او دا څه کوي ګروپ کوي اوس ګروپ دپاره راځو دلته په سلیکټ کې دلته وګورئ ګروپ آپشن دی image layer of this group دلته راشئ
ګروپ دا ګورې یو ګروپ شو ګورې ته راځم دا ګروپ کې واچوئ خیر دا ګروپ کې کې ځه डिलीट करो دا ګورې ګروپ شو دلته غواړئ ګروپ انتخاب کړئ نو ګروپ باندې به کلیک کوئ ګروپ به انتخابېږي او که لیر انتخاب وي نو بیا به یو لیر انتخابېږي ګوره دا لیر شو ګوره ګروپ ټول نه انتخابېږي او که ګروپ انتخاب کړئ بیا به ټول ګروپ څه کېږي انتخابېږي ښه شو ټرانسفارم کنټرول څه کار کوي دې ته هم راځو شو ټرانسفارم مثال دلته تاسو یو ځای انتخاب کړو دا به نارمل کړو دا دې تاسو انتخاب کړو بس که دا موږ ټول وایم ګوره دا نقطې ګورو دا نوټس دې ته نوټس وایي دا نوټس موجود دي زه د یو لیر سایز کم او زیاتولی شم الټ ونیسئ څلور خواوونه عکس سایز یو برابر کمولی او زیاتولی شئ الټ سره ګوره الټ کنټرول ونیسئ یو نقطه سئ کږولی شئ دا په دې فوټوشاپ کې ډېر په کار راځي دې ته پرسپیکټیو سټایلز چې ورته وایي 3D یا پرسپیکټیو ګوره په دې شکل دا مې تاسو شارټکټ هم وښودو اوس ګورئ دلته که شو ټرانسفارم زه ټیک مارک ایسته کړم زه به ریسایزینګ نشم کولی ریسایزینګ نشم کولی نو بیا مجبور کنټرول ټي وواهم او دا څه کړم ریسایزینګ وکړم ټرانسفارم آپشن زه آن کړم که دا ټیک مارک نه وي نو بیا خو بیا کنټرول ټي شارټکټ دی کنټرول پلس ټي او که غواړئ چې شارټکټ استعمال کړئ شو ټرانسفارم ته ټیک مارک ولګوئ دا به تیار پکې څه وي موجود وي دا د موږ سره د موف ټولز و ښه راځو موف ټولز کې بیا وګورو چې نوې څه خبره شته انتخابو موف ټولز کې دا د اټو سالټ څه کار کوي اټو سالټ دا معنا ټیک مارک شته که نه د دې لیر کاپي مو وباسه ګوره کنټرول جے کاپي د لیر ووتله اوس ګورئ بیا د دې یو بله کاپي وباسم کنټرول جے کلر لږ چینج کړم کنټرول یو دا بیا تاسو ته مخکې راځي دې لار نه دا کلر چینج کړم دا انتخابوم انتخابېږي که نه که زه اټو سالټ په ټیک مارک ایسته کړم نو بیا ما چې کوم مخکې نه انتخاب و صرف به هغه انتخابېږي بیا مجبور بل یار د دې ځنه انتخاب کړي صحیح شو نو دا وګورئ لیر اټو سالټ دی لکه اټو سالټ ته ټیک مارک وي هر لیر چې تاسو غواړئ انتخاب کړئ تاسو انتخابولی شئ او که ټیک مارک وي بیا ما یو موجوده به انتخاب وي بیا مجبور لیرونه دې ځنه څه کړئ انتخاب کړئ خدا شو ټرانسفارم کنټرول شو دا پراپرټي ده الاین ټاپ الاین باټم دی دا به انشاءالله بیا ورته شی کوو دومره هغه هم نه دی دا به مینو کې راځي آرټ بورډ د آرټ بورډ ټولز دا دی ټولز دی آرټس دپاره سپین ځای جوړولی شي او بورډ جوړولی شي مثال دا پیج تاسو واخیستو دلته ګورئ زه آرټ بورډ علم مثال آرټ بورډ سایز څومره غواړي دومره او دا آرټ بورډ چې ګوره جمع باندې دا آرټ بورډونه زیاتېږي داسې تاسو ولی شئ دلته آرټ بورډ انتخاب کړئ دا به انتخاب کړئ دې کې به یو لیر جوړ کړئ کنټرول پلس ان اوکې وکړئ په دې شکل تاسو یو ډیزاین جوړولی شئ دا سپینه تخته راځي آرټ بورډ دا کې تاسو ورسره سم ایستلی شئ زه دلته راځم کریټ آرټ بورډ اخلم آرټ بورډ سایز څنګه کوم رقم غواړئ هایټ ویټ یې څنګه غواړئ داسې یو ځای آرټ بورډ کولی شئ دې سره جمع سره آرټ بورډ څه کېږي اضافه کېږي دې کې به تاسو هر څه آرټ کولی شئ ډیلیټ کولی هم شئ انتخابوئ او ډیلیټ کولی په دې شکل ډیلیټ صحیح ده دا موږ سره دوه ټولز ونه
چې یو موږ سره تاسو سره آرټ د مارکیو ټولز آرټ ټولز شو الکتریکل مارکیو ټولز دا موږ سره هم شو دا ګورو چې ډیزاین جوړولی شو په دې اپشنونو ورته کار ویلی بس ګورئ په دې شکل یو ډیزاین ښایسته ډیزاین پرې راځي کنټرول ډي ګورئ دا سلیکشن هم وکړو بیا دا څه کوي ډي سلیکټ کوي په دې شکل انتخاب را دلته راځي کلر به ورته چینج کولی شئ داسې یو ډیزاین کې هم جوړولی شئ دا سمپل یو مثال مې دی داسې یو سپوږمۍ شکل کې سټایل ښه دا بټن اپلای دی یو کار هم ترسره کړو اپلای کوي نه دا کار نه کوم کینسل یې کړه لکه مثال یو څه دا د انتخاب کې راځي دا د انتخاب کوم صحیح شو او دلته ګورئ دا زه دې ځنوړم دلته دا لږ مې سایز ورته کم کړو دا معنی که نه زه ورته یم اپلای او که ویل چې نه سایز ورته کمې نه بسم خپل حالت کې سره دا کار نه کوم ګوره څه یې لیکلي کینسل او بیا که دلته راشم دا بل اپشن چې دی دا هم په دې شکل کروپ کول دي دا کروپ اپشن دی یا پرسپیکټ اپشن دی انشاءالله دا به هم موږ او تاسو ګورو دا موږ سره دوه ټولز دي په فوټوشاپ کې یو موو ټولز شو هارډبورډ ټولز شو او بل موږ سره څه شی شو مارکیو ټولز او سره د پراپرټي